څومره چینی مثال په توګه به د چا پلار شمار کی صحیح ده انکاونټیبل دی نشي شمارول د چینو یو دانه به څوک شمارای دکاندار ته خو مونږ دا وایو کنه چې 1 کیلو چینی راکا یا 2 کیلو چینی راکا مونږ ورته دا نه وایو چې مال چینیګان راکا مال چینونه راکا پته لګي سب پلورل راځي په پښتو کې خو ګوره د دې په پښتو کې هم پلورل نشته په انګلیش کې هم نشته په ګیسز کې تاسو ته ما پیله هم ویل هوا ده اوس هوا به څوک شماري څوک شمارل نه شي کنه ګیس ته ګیس خو څوک شمارل نه شي کنه اوس تاسو چاته سلندر دکان ته وېسو خلک وته په دې کې ګیس واچوا ځکه چې هغه موږ د یو قسم ګیس خبره کوو په دې کې ګیس واچوه تاسو خو دکاندار ته دا نه وایئ چې په دې کې ګیسونه واچوه اب بیا پلورل شي به چېرته چا شمار کړي دي صحیح ده اوبه نشي شمارولی سړی چې په دې کې د اوبو دننه څومره قطرې دي انکاونټیبل دی ناممکنه ده چې سړی اوبه شمار کړي اوبه ته نشي شمارولی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو امید دی چې تاسو ټول بخیر مونږه د پارټس آف سپیچ لیسنز شروع کړي دي د دې نه مخکې مونږه پارټ 1 او پارټ 2 مونږه الریډي کړي دي صحیح ده په پارټ 1 کې مونږه د ناون او د پراپر ناون او د کامن ناون باره کې خبرې کړي دي او بیا په پارټ 2 کې مونږه ټایپس آف کامن ناون شروع کړي وو چې په هغې کې مونږه 3 ګروپس جوړ کړي وو او 2 ګروپس په هغې کې مونږه په پارټ نمبر 2 کې کړي دي او چې په هغې کې په اولني ګروپ کې وو کنکریټ ناونز او ایبسټریکټ ناونز او بیا په سیکنډ ګروپ کې وو کمپاوند ناونز او کلیکټیو ناونز صحیح ده نو دا مونږه مخکې کړي دي نننی لیسن زمونږه د پارټس آف سپیچ دی پارټ نمبر 3 صحیح ده او په پارټ 3 کې به مونږه هغه ګروپ نمبر 3 چې کم پاتې شوی و هغه به مونږ نن کوو او په هغه ګروپ نمبر 3 کې کم ټایپس آف کامن ناون پاتې شوي دي کاونټیبل ناونز او uncountable nouns صحیح ده نو نن به مونږه د دې په باره کې خبرې کوو صحیح ده د لیسن شروع کېدو نه مخکې لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زمونږه یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ ځکه چې هلته کې به تاسو ته ټول ویډیوز ښه په اسانه باندې په ترتیب سره میلاو شي صحیح ده ښه نو راځو خپل لیسن لا اول به مونږه کوو countable nouns د countable nouns definition په انګلیش کې داسې کیږي countable nouns are for things we can count using numbers د دې مطلب دا دی چې countable noun هغه ته ویل کېږي هغه څیزونو ته ویل کېږي چې کوم څیزونه مونږه شمارلی شو په نمبر باندې صحیح ده مثال په طور یو کرسی 2 کرسی 3 کرسی داسې یو سپی 2 سپي 4 سپي یو کور 10 کورونه 50 کورونه صحیح ده نو دغه شانتي مونږ شمارلی شو د دې نوم نه هم پته لګي چې د دې څه مطلب دی countable ویل کېږي په انګلیش کې چې کم څیزونه د شمارلو قابل وي هغې ته ویل کېږي countable صحیح ده نو دا ډېر آسان دی په دې کې د ډېر زیات ایکسپلینیشن هم ضرورت نشته دی په دې کې صرف یوه خبره یاد ساتئ چې د کم countable nouns دي د دې سنګولر فارم هم وي او د دې پلورل فارم هم وي صحیح ده هغه واحد هم کیدی شي او هغه جمع هم کیدی شي مثال په طور a chair so د دې مطلب دی one chair right a chair یا مونږ ویلی شو چې 2 chairs یا 3 chairs نو ګوره chair راغی singular او plural form بیا راغی chairs یا a house one house یا 2 houses یا 3 houses نو house راغی او بیا houses راغی صحیح ده نو د دې plural form یي او singular form یې هم وي صحیح ده کله چې هم مونږه سنګولر فارم استعمالو د countable noun نو د هغې سره مونږ بیا آرټیکل لګو آرټیکل کم آرټیکل ورسره لګو یا a لګو یا n لګو لایک a chair a house a horse دغه شانتي a table هر څیز کیدی شي صحیح ده نو چې یو وي نو a به ورسره لګي که فرض کا هغه ټکې د کانسوننټ نه شروع کیږي او که کم ټکې د واول نه شروع کیږي نو د هغې سره به n لګي an apple an orange صحیح ده دغه شانتي د هغې سره مونږ د آرټیکل لګو نو کله چې هم مونږه د countable nouns په باره کې د چا نه تپوس کوو چې یعنی څومره کرسی یا څومره میزونه یا څومره کورونه دغه شانتي هر څیز یا څومره پینونه یا څومره پیالۍ یا څومره بوتلې صحیح ده نو د هغې دپاره بیا په انګلیش کې ټکې استعمالیږي how many chairs how many bottles how many houses
صحیح ده. نو دغه شانتي به بیا مونږه چې کله د هغې پلورل استعمالو نو مونږ به وایو چې هاو مینی. صحیح ده. نو دا ډېر اسان دی، په دې کې ډېر زیات ایکسپلینیشن ضرورت نشته دی. نو راځو مونږ اوس uncountable nouns نه. صحیح ده. uncountable nouns ډېر زیات امپورټنټ دی او دا لږ شانتي ګران هم دی. صحیح ده. خو زه به خپل پوره کوشش کوم چې تاسو په پښتو کې په اسان الفاظو کې پوه کړم. ډېر خلک په دې کې ډېر زیات کنفیوز کیږي. صحیح ده. او هغه به کې ګډوډ کیږي. خو زه به انشاءالله تاسو د دې کنفیوژن نه وباسم. خو تاسو به خپل مازغه کولاو کوي. صحیح ده. ځکه درته ما د هغه بادامو خبره کړې وه. صحیح ده. ځکه چې په دې کې لږ شانتي کنفیوژن پکې راځي. صحیح ده. سړی پکې ګډوډ کیږي. نو راځو مونږ اول د دې ډیفینیشن لا. په انګلیش کې د uncountable noun ډیفینیشن داسې کیږي: uncountable nouns are for the things we cannot count with numbers. د دې مطلب دا دی چې uncountable nouns هغه څیزونو ته ویل کېږي کوم څیزونه چې مونږ نشو شمارلی په نمبر باندې. صحیح ده. دا بالکل الټه دی د دې countable noun. اوس د دې سوچ پکار دی چې دا کم څیزونه دي چې مونږ نشو شمارلی. صحیح ده. زه تاسو له به اول صرف د دې ډېر ښه اگزامپلز در کوم، صرف نومونه به اخلم. صحیح ده. ایکسپلینیشن به زه صرف په هر څه کې د یو څیز کوم. صحیح ده. ځکه چې uncountable nouns خو ډېر زیات دي. اوس د هر یو څیز خو زه بیل بیل ایکسپلینیشن نشم کولی، بیا خو به ویډیو ډېر زیات اوږده شي او کله هم نه ختمیږي. صحیح ده. خو د ټولو آیډیا بالکل یو شانتي ده، یو شان رول، یو شان قاعده به مونږ فالو کوو. صحیح ده. په هغې په یو شان په یو نظر باندې به ورته ګورو. صحیح ده. نو راځو مونږ اول اگزامپلز چې کم څیزونه uncountable کیدی شي. صحیح ده. اول خو تاسو دې ته وګورئ، لیکویډز هغه څیزونه چې کم بهیږي د اوبو په شکل کې، هغه هم uncountable دي. مثال په طور واټر اوبه، ملک پی، جوس، پټرول، دغه شانتي هر هغه څیز چې کم لیکویډ فارم کې نو هغه ټول uncountable nouns دي. صحیح ده. یا بیا راځي د دې نه پس پاوډرز. اوس پاوډرز هم ټول uncountable دي. اوس په پاوډرز کې څه راځي؟ شوګر لکه چینی، سالټ مالګه، یا دغه شانتي سینډ شګه، نو دا هم ټول راځي په uncountable nouns کې. یا سپایس یا کمی مسالې چې موږ استعمالو. صحیح ده. سپایس هغه هم ټول uncountable دي. بیا د دې نه پس راځي مټیریل هم ټول uncountable nouns دي. صحیح ده. مثال په طور ووډ لرګی، یا میټل وسپنه، یا دغه شانتي پلاستیک، یا د هغې پس بیا سیلور، ګولډ، سره زر، سپین زر، دا ټول هم راځي په uncountable nouns کې. بیا د هغې نه پس راځي فود یعنی خوراک، یعنی میټ، غوښه، چکن، چرګ، دغه شانتي ټول کم فود چې دي دا ټول هم راځي په uncountable nouns کې. صحیح ده. بیا د هغې نه پس بل راځي abstract ideas. د abstract ideas مطلب دا دی، مخکې د دې نه مونږه abstract nouns کړی دی که نه. abstract nouns هغه noun ته ویلی کېږي چې کوم مونږ نه لیدلی شو او نه مونږ ټچ کولی شو، هغې ته ویلی کېږي abstract nouns. دلته به راځي abstract ideas، هغه هم ټول uncountable nouns دي. صحیح ده. مثال په طور abstract ideas کې څه کیدی شي؟ انفارمیشن، معلومات، دا هم یو uncountable مونږ نشو شمارلی. دغه شانتي نالج، علم، صحیح ده، هغه هم مونږ نشو شمارلی. یا بیوټي ښایست، دا هم مونږ شمارلی نشو. او دا ټول abstract ideas دي ځکه چې په دې کې یو څیز هم مونږ نه لیدی شو، نه ټچ کولی شو، که هغه نالج دی، که هغه بیوټي ده، که هغه لف دی، دغه شانتي ډېر شي څیزونه راځي دا ټول مونږ شمارلی نشو. یا ایډوایس دی، نصیحت، اوس نصیحت مونږ شمارلی خو نشو که نه. صحیح ده. نو دا ټول هم راځي په uncountable nouns کې. بیا دغه شانتي ګیس دی، ګیسز. صحیح ده. ګیسز کې څه راځي؟ مثال په طور کوم چې ګیس موجود یا ایر دی، هوا ده، هغه هم uncountable noun دی. یا سموک، لوګی دی، هغه هم uncountable noun دی، مونږ یې شمارلی نشو. صحیح ده. دغه شانتي اکسیجن دی، مثال په طور کوم چې ګیسز په دنیا کې موجود دي دا ټول هم راځي په uncountable nouns کې. نو دا ګور دا ما تاسو له لیست غټ درکو، د دې نه علاوه نور هم ډېر زیات دي. تاسو ته به د دې نه آیډیا شوي وي چې دا کم قسم څیزونه کیدی شي چې هغه ټول uncountable دي چې کم مونږ نشو شمارلی. اوس زه به تاسو ته د دې ټولو نه یو مثال صرف ویمه چې مونږ دا څنګه نشو شمارلی، ولې نشو شمارلی، او په دې کې نورې کمی اهم خبرې. صحیح ده.
ښه د ایکسپلینیشن نه مخکې یو پوینټ دلته کې یاد ساتئ، دا هغه پوینټ دی چې کوم بنیاد دی د uncountable nouns او د دې وجې نه خلک په دې کې ډېر زیات کنفیوز کیږي. صحیح ده؟ هغه دا پوینټ دی چې د uncountable nouns plural form نه وي. uncountable nouns صرف او صرف singular form کیدی شي. صحیح ده؟ د هغې به plural form نه وي. څنګه چې ګوره مونږ اول countable nouns وي. صحیح ده؟ هغه مونږ ویلی شو که نه چې chair chairs، house houses، table tables. دغه شانتې د هغې singular هم شته دی، plural هم شته دی. د uncountable nouns صرف singular form یي او د هغې به plural form نه یي. صحیح ده؟ نو د دې سره بیا مونږ article نشو لګولی. په countable noun کې خو مونږ articles یا a یا n لګوو که نه، خو په uncountable noun کې چې کم ټول څیزونه راځي نو د دې سره مونږ article نشو لګولی، a او n نشو لګولی. مثال په طور water دی، اوبه، مونږ دا نشو ویلی a water نشته دی. صحیح ده؟ a water نشي راتلی ځکه چې کم uncountable nouns دی نو دا خو د دې خو د سره plural form شته دی نه، ټول دی صرف سینګولر. نو چې کله ټول صرف سینګولر دی نو بیا سره مونږ ته د آرټیکل لګولو سره ضرورت نشته دی، ځکه چې آرټیکل خو مونږ اله لګاو چې کله د یو سیز سینګولر فارم هم وي او پلورل فارم هم وي. نو د آرټیکل نه مونږ ته پته لګي چې مونږ اوس د دې د سینګولر فارم باره کې خبره کوو. نو uncountable noun خو دی ټول سینګولر، نو په هغې کې د آرټیکل لګولو ضرورت نشته دی. صحیح ده؟ دا خو یو پوینټ شو. اوس راځو ایکسپلینیشن له. دا کم قسمونه چې ما تاسو ته ووایي چې لیکویډز دي، مټیریلز دي، ګیسز دي، دغه شانتې په دې فوډز دي، پاوډرز دي. اوس د دې ټولو نه به زه صرف یو د هر یو نه به یو مثال اخلم، د ټولو دپاره قاعده قانون یو شانتې دی. صحیح ده؟ اول راځو مونږ لیکویډز له. صحیح ده؟ اوس لیکویډز دي اوبه، واټر. اوس تاسو په دې باندې سوچ وکړئ چې دا ولې uncountable دی. اوبه چېرته چا شمار کړي دي؟ صحیح ده؟ اوبه نشي شمارولی سړی چې په دې کې د اوبو دننه څومره قطرې دي. uncountable دی، ناممکنه ده چې سړی اوبه شمار کړي. اوبه ته نشي شمارولی. نو اوس که څوک ووایي چې زه خو اوبه شمارلی شم، مطلب 5 bottles of water، 5 بوتلې اوبه دي یا 2 بوتلې اوبه دي یا 3 بوتلې اوبه دي، نو زه خو اوبه شمارلی شم. نو په اصل کې خو ته اوبه نه شمارې، ته خو بوتلې شمارې چې دا 5 بوتلې اوبه دي. صحیح ده؟ نو په هغه ټایم کې هم دا uncountable noun دی، مونږ اوبه نه شمارو، مونږ صرف او صرف هغه بوتلې شمارو. صحیح ده؟ یا دغه شانتې مثال په طور تاسو په لیکوډ کې یا تاسو پی واخلئ. اوس پی چېرته چا شمار کړي دي چې دا څومره پی دي په دې دغه کې د پیو څومره قطرې دي پکې؟ نشي شمارولی، امپاسبل ده. صحیح ده؟ نو پی مونږ نشو شمارلی. نو چې کله مونږ نشو شمارلی نو د دې بیا پلورل فارم نه، دا هم دی سینګولر فارم. مونږ دا نشو ویلی چې can I have 2 waters please؟ صحیح ده؟ ته ماله 2 اوبه راکولی شي. نو 2 waters نشي راتلی ځکه چې waters ټکې د پلورل فارم د واټر دپاره نه استعمالیږي. اوس دلته کې صرف دا یو پوینټ بل په خپل ذهن کې کېدوی. صحیح ده؟ واټر پلورل فارم واټرز نشته دی، خو واټرز ټکې په انګلیش کې شته دی. یا د ملک پلورل فارم ملکس نه دی، خو ملکس ټکې په انګلیش کې شته دی، خو هغه د دې د پلورل دپاره نه استعمالیږي. هغه صرف په هغه کیس کې استعمالیږي که فرض کا 3-4 قسمه اوبه پرتي. صحیح ده؟ مثال په طور تورې اوبه دي، شنې اوبه دي، زیړې اوبه دي، هر قسم چې صحیح ډېر قسمونه پراته دي د اوبو، او مونږ د هغه مختلف قسمونو اوبو باره کې خبرې کوو. نو مونږ ویلی شو چې 3 types of waters یا 3 kinds of waters. دغه شانتې پی دي، مثال په طور نروب پی دي، ټینګ پی دي، تور پی دي، شنه پی دي. صحیح ده؟ نو کله چې مونږ د هغې د ټایپس باره کې خبره کوو نو په هغه ټایم کې مونږ ملکس ټکې استعمالولی شو، خو د هغه ملکس د هغې مطلب دا نه دی چې مونږ دا د ملکس پلورل استعمالو. د هغې مطلب دا دی چې مونږ صرف د هغې دا ټایپس باره کې خبره کوو. نو په هغه ټایم کې به بیا واټرز، ملکس یا جوسز یا د دې ټولو مطلب به دا یې چې مونږ د مختلف قسم څیزونو باره کې خبره کوو، دا د هغې پلورل نه دی. صحیح ده؟ اوس پوینټ دا دی چې کله مونږ وایو چې د uncountable nouns مثال پر طور دا لیکویډز دي، د دې پلورل نه وي،
نو چې کله مونږ د چا نه ډېر غواړو، د یو نه زیات غواړو، نو مونږ به بیا کم ټکي استعمالو، ځکه چې د دې خو سره پلورل شته دی نه. نو اوس تاسو په دې خبره باندې په خپله باندې غور وکړئ چې کله مونږ په پښتو کې د چا نه اوبه غواړو، صحیح ده، نو مونږ خو ورته دا نه وایو که نه چې تو ماله 2 اوبهګانې راکړه، صحیح ده. اوبهګانې ټکې په پښتو کې نشته دی، د اوبو دپاره اوبه راځي. نو خلک څه وایي، یا وایي چې یو ګیلاس اوبه راکړه، یا لږې اوبه راکړه، یا ډېرې اوبه راکړه، یا یو کپ پی راکړه، صحیح ده. ګوره څوک خو دا نه وایي چې ماله پیان راکړه، د پی د ملک پلورل په پښتو کې موږ وایو نو د پی پلورل به بیا څه راځي، پیان به راځي یا به پیونه راځي. نو هغه په پښتو کې هم نشته دی، پی دی. خلک ورسره صرف یو اضافي ټکی لګوي چې لږ پی راکړه، ډېر پی راکړه، یو کپ پی راکړه، یو لیټر پی راکړه، یو لیټر اوبه راکړه، دغه شانتې ورسره دا استعمالېږي. دغه شانتې بیا ټول پیټرول او جوس او ټول څیزونو دپاره یو شانتې قانون دی، صحیح ده. نو امید دی چې په دې یو مثال باندې خو به تاسو پوه شوي یئ. اوس راځو مثال په طور پاوډرز دي، صحیح ده. پاوډرز کې څه راځي، شوګر، چینی دی. اوس چینی، دومره چینی مثال په طور نه به د چا پلار شمار کړي، صحیح ده، انکاونټیبل دی، نشي شمارول. د چینو یوه دانه به څوک شمارئ. دغه شانتې مالګه ده، مالګه به څوک شمارئ، یا وریجې دي، رایس، صحیح ده. دا ټول انکاونټیبل ناونز. یا مسالې دي، اوس مسالې خو څوک شمارولی نشي که نه. نو دغه شانتې د دې هم پلورل نه وي، صحیح، ځکه چې دا انکاونټیبل دي. نو کله چې هم مونږ د چا نه شوګر غواړو، نو مونږ بیا ویلی شو که نه 1 کیلو چینی راکړه. دکاندار ته خو مونږ دا وایو که نه چې 1 کیلو چینی راکړه یا 2 کیلو چینی راکړه. مونږ ورته دا نه وایو چې ماله چینیګان راکړه، ماله چینونه راکړه. پته نه لګي سب پلورل راځي په پښتو کې. خو ګوره د دې په پښتو کې هم پلورل نشته دی، په انګلیش کې هم نشته دی. دغه شانتې مثال په طور وریجې دي، صحیح ده. نو خلک خو دا نه وایي چې ماله وریجېګانې راکړه، خلک وایي ماله یو پلیټ وریجې راکړه یا یو کپ وریجې راکړه. دغه شانتې ویلې کېږي، صحیح ده. نو د دې پلورل فارم نه وي. دغه شانتې مټیریل دی، ووډ. اوس ووډ دی، لرګی. اوس ووډ مونږ شمارلی نه شو. اوس مثال په طور یو پیس دی د لرګي، نو مونږ خو هغه لرګي دننه نشو شمارلی چې په دې کې د لرګي څومره پیسونه دي. یا وسپنه ده، مونږ خو هغه وسپنه ده، اوس ما سره دا وسپنه ده، صحیح ده، دا یو وسپنه ده. نو زه خو دا اوس شمارلی نه شم چې په دې کې دننه څومره وسپنه ده. خو زه دا ویلی شم چې 1 piece of wood یا 2 pieces of metal. نو مونږ بیا هلته کې پیسز ویلی شو، خو هغه اصل کې مونږ خو لرګی نه شمارو که نه، یا مونږ میټل خو نه شمارو، یا مونږ پلاستیک خو نه شمارو، بلکې مونږ د هغې هغه پیسونه شمارو صرف. دغه شانتې فوډ دی، خوراک دی، صحیح ده. اوس خوراک کې راځي غوښه. اوس غوښه هم مونږ شمارلی خو نه شو. مونږ دا نه شو ویلی چې په دې غوښه کې بدن نه د غوښې څومره ذرې قطرې، صحیح ده، یا د څونه غوښه به یې په دې کې، خو مونږ هغه تللی شو. 1 کیلو غوښه راکړه، 2 کیلو غوښه راکړه، دړی غوښه راکړه، صحیح ده. دغه شانتې چکن، ټول خوراک ټول راځي په انکاونټیبل ناون کې، صحیح ده. نو اوس که څوک وایي چې اپل خو هم خوراک دی، نو هغه خو مونږ کاونټ کولی شو، هغه خو کاونټیبل ناون دی. نو اپل فروټ دی. اوس فروټ که مونږ ایز ا هول ټول فروټ واخلو، په دنیا کې چې څومره فروټس دي، مطلب فروټ مونږ ووایو، نو فروټ انکاونټیبل ناون دی. خو که فرض که مونږ صرف اپل یاد کو، یا مونږ صرف بنانا یاد کو، یا مونږ صرف اورنج یاد کو، نو بیا به هغه کاونټیبل ناون وي، ځکه چې مونږ یو خاص څیز یادو. که مونږ ټول فروټ واخلو نو هغه خو دی انکاونټیبل ناون. خو صرف اپل یا صرف اورنج یا صرف بنانا هغه به بیا راځي کاونټیبل ناون، ځکه چې هغه مونږ شمارولی شو 1 مڼه، 2 مڼې، 3 مڼې، 1 کیله، 2 کیلې، 3 کیلې، صحیح ده. خوراک مینس دا نور څیزونه، چکن، غوښه، داسې چې کم سالن سړی پوخ کړي، نو په هغې کې دنیا شیزونه یې دننه، نو هغه به څوک ووایي چې په دې کې دننه څه څومره دي، څوک یې نشي شمارلی، صحیح ده. نو هغه ټول په خوراک کې راځي. دغه شانتې ابسټریکټ آیډیاز دي، بیوټي، لو، نالج، دا ټول څیزونه مونږ شمارلی نه شو، نه یې مونږ لیدلی شو، نه یې مونږ ټچ کولی شو، ځکه ورته ابسټریکټ آیډیاز ویلی کېږي. خو مونږ یې شمارلی هم نه شو. تاسو چېرته څوک لیدلی چې چاته ویلي چې زه ستا سره 2 مینه کومه، زه ستا سره 5 مینېګانې کومه، صحیح ده، نه کېږي. هغې پلورل هم نشته دی، مونږ یې شمارلی هم نه شو. بیا راځي ګیسز. اوس په ګیسز کې تاسو ته ما پهله هم ویل چې هوا ده. اوس هوا به څوک شماري؟ څوک یې شمارلی نه شي که نه. ګیس دی، ګیس خو څوک شمارلی نه شي که نه. اوس تاسو چاته سلینډر دکان ته ویسئ، نو خلک ورته وایي په دې کې ګیس واچوه، ځکه چې هغه مونږ د یو قسم ګیس خبره کوو، په دې کې ګیس واچوه. تاسو خو دکاندار ته دا نه وایي که چې په دې کې ګیسونه واچوه،
अब بیا پلورل شي. ګوره مونږ ګیسز استعمالولی شو، تاسو ته دا پوینټ ما څو پیرې اوس ایکسپلین کو. ګیسز مونږ استعمالولی شو خو هغه به بیا د ګیس پلورل نه وي. هغه چې مونږ کله د مختلف قسم ګیسونو باره کې خبره کوو نو بیا مونږ هغه ټایم کې ګیسز استعمالولی شو، لایک ا میکسچر اف ګیسز، د مختلف ګیسونو میکسچر. صحیح ده؟ نو هغه ټایم کې مونږ بیا ګیسز استعمالولی شو خو پلورل مونږ نشو استعمالولی. صحیح ده؟ اوس پوینټ دا دی چې کله مونږ پلورل نشو استعمالولی او مونږ د چا نه یو څیز ډیر غواړو، لکه ډیر اوبه غواړو یا ډیر پلاستیک غواړو، ډیر اوسپنه غواړو یا ډیر بریډ غواړو. بریډ هم راځي په انکاونټیبل ناون کې. صحیح ده؟ هغه هم خوراک دی. نو مونږ خو روټۍ دننه نشو شمارلی چې په دې کې د وړو څومره ضروري دي. صحیح ده؟ مونږ صرف هغه روټۍ شمارلی شو، 5 روټۍ 6 روټۍ، هغه مونږ پوره روټۍ شمارو. مونږ یو روټۍ دننه نشو شمارلی چې په دې کې دننه وړه څومره دي. صحیح ده؟ د هغې پلورل نشته دی، انکاونټیبل ناون دی. نو اوس که فرض کا مونږ له چا نه ډېر دغه غواړو، صحیح ده، اوبه ډېرې غواړو، روټۍ ډېره غواړو یا هر څه چې غواړو، نو مونږ بیا یا له چا نه مینه ډېره غواړو. صحیح ده؟ نو د دې لپاره بیا مونږ په انګلیش کې کم ټکي استعمالو. نو په هغې لپاره په انګلیش کې راځي سم. خلک وایي can I have some water please؟ تاسو ماله لږې اوبه راکولی شئ یا څه اوبه راکولی شئ، سم جوس، څه جوس راکوئ ماله. صحیح ده؟ دغه شانتې د هغې لپاره سم ټکي استعمالیدی شي. a lot of I need a lot of water، زما ډېرې اوبه پکار دي. نو دغه شانتې به ورسره ایکسټرا یو اضافي ټکي به د هغه ټکي سره لږي، نو د هغې نه به د هغې پلورل فارم جوړ شي. یا a bit of، لږ شانتي، a bit of salt، لږ شانتي مالګه. یا د هغې لپاره راځي a pinch of. a pinch of، a pinch دې ته وایي چې تاسو په 3 ګوتو کې اکثر څومره a pinch of salt، په دې 3 ګوتو کې چې څومره مالګه راځي نو دې ته ویلی شي a pinch of salt. دا تاسو استعمالولی شئ. یا تاسو ویلی شئ چې مثال په طور a handful، handful دې ته وایي څوک په موټي کې چې څومره راځي، handful of sugar، یو موټی چینی. دې ته دغه شانتې ټکي به ورسره استعمالوئ، نو د هغې نه به بیا د هغې د پلورل فارم پته لګي چې دا ستا څومره پکار دی. یا که چینی مثال په طور نو 1 کیلو چینی، یا که لیکویډ ځي مثال په طور بیا خلک وایي چې 1 لیټر اف ملک، 2 لیټر اف پټرول. تاسو چې کله پټرول سټیشن ته لاړ شئ نو تاسو ورته وایئ که نه چې 10 لیټره پټرول واچوه. نو پټرول زمونږ نه وایو، صرف پټرول وایو، خو مونږ هغه لیټر شمارو، بیا 10 لیټره 15 لیټره نو لیټر شمارو. صحیح ده؟ نو دغه شانتي د دې ټولو دپاره بیا دغه ټکي استعمالیږي. صحیح ده؟ تاسو چې کله په فقره کې استعمالوئ، مثال په طور تاسو وایئ چې the rice is nice، وریجې ډېرې مزیدارې دي یا ډېرې ښه دي. the rice is nice، نو رایس به راځي، رایسز به نه راځي، رایس به راځي او از به ورسره لګي. که مونږ ووایو چې د رایسز آر نایس، پلورل ته جوړول غواړو او رایسز ولیکو بیا ورسره آر ولیکو، نو هغه فقره غلطه ده. د رایسز آر نایس نه راځي، وریجګانې ښه دي نه راځي. صحیح ده؟ وریجې ډېرې مزیدارې دي. د رایس از نایس. نو دلته کې دا خبره هم یاد ساتئ چې د انکاونټیبل ناون دپاره په انګلیش کې چې کله مونږ د چا نه تپوس کوو چې مطلب څومره اوبه یا څومره پی یا څومره پټرول یا څومره ښکلې یا څومره مینه. صحیح ده؟ نو د دې ټولو څیزونو دپاره په انګلیش کې بیا استعمالیږي how much water، how much salt، how much petrol. نو دغه شانتي د ټول uncountable nouns چې څومره هم دي، صحیح ده، د هغې ټولو دپاره به بیا ټکي استعمالیږي how much. د countable nouns دپاره خو و how many، او د uncountable nouns دپاره به استعمالیږي how much. تاسو دا نشئ ویلی چې how many water یا how many milk، داسې نشئ ویلی how much water یا how much milk. صحیح ده؟ اوس یو پوینټ صرف بل په اخیره کې ویم او بیا ختمو. صحیح ده؟ ځینې ناونز داسې چې هغه هم کاونټیبلي او هم انکاونټیبلي، د هغې پوره لیست کیدی شي، ډېر شي کیدی شي، خو ویډیو ډېره اوږدېږي. زه صرف یو مثال در کومه، زه به بیا ستاسو سره یو لیست شیر کومه، په هغې کې به زه تاسو ته د هغې ناونز لیست در کومه چې کم کاونټیبل هم کیدی شي او انکاونټیبل هم کیدی شي. صحیح ده؟ صرف یو مثال باندې تاسو پوهه کومه، بیا د ټولو دپاره قاعده قانون یو دی. صحیح ده؟ مثال په طور کیک دی، کیک C-A-K-E، کیک. اوس کیک کاونټیبل هم کیدی شي او انکاونټیبل هم کیدی شي. څنګه؟ کوم فرض که مونږ وایو چې I would like to eat some cake، زه څه کیک خوړل غواړم، نو په دې ټایم کې بیا دا انکاونټیبل دی. ما ځکه ووایي چې سم کیک، تاسو ته ما وایي چې دا سم او دا ټول ټکي ورسره استعمالیدی شي. صحیح ده؟ نو سم کیک، نو ځکه انکاونټیبل دی چې اوس یو کیک دی
نو هغه کیک خو زه دننه شمارلی نشم که نه چې په دې کې څومره د وړو نه جوړ دی دا یا د هر څه نه چې جوړ دی څومره څیزونه دي پکې دننه شمارلی نشم ځکه uncountable دی. یا زه ووایم چې I would like to eat 2 pieces of cake. زه د کیک 2 پیسونه خوړل غواړم. بیا هم دا uncountable ما استعمال کو ځکه چې په دې ټایم کې هم کیک ما ویلی دی. I would like to eat 2 pieces of cake. کیکس مې نه دی ویلی، کیک مې ویلی. نو په دې ټایم کې بیا هم uncountable دی ځکه چې مونږ کیک دننه نشو شمارلی، مونږ صرف د هغې هغه پیسونه شمارلی شو. 2 pieces of cake، 3 pieces of cake. صحیح ده؟ ښه، اوس که فرض که زه ووایم چې I would like to eat 2 cakes، زه 2 کیکونه خوړل غواړم، نو ګوره په دې ټایم کې بیا دا کاونټیبل دی ځکه چې ما په دې ټایم کې کیکس استعمال کو او دا فقره صحیح ده ځکه چې په دې ټایم کې زه د یو کیک خبره نه کوم چې په هغې کې دننه څه دي، زه بلکې د پوره کیک خبره کوم، یو کیک او 2 کیکونه. سو I would like to eat 2 cakes. په دې ټایم کې بیا دا کاونټیبل ناون دی مونږ یې شمارلی شو. صحیح ده؟ نو امید دی چې په دې مثال باندې به تاسو پوه شوي یې. زه به در سره لیست شیر کوم، همدغه فارموله به تاسو د هر څه دپاره استعمالوئ. یا وړوکې غوندې زر غوندې مثال I would like to eat some chicken. I would like to eat a piece of chicken. I would like to eat 3 pieces of chicken. uncountable دی. chicken ما وویل. صحیح ده؟ ځکه چې زه چکن دننه نشم شمارلی چې په دې کې دا د څونه غوښې ذرې دي پکې دننه. صحیح ده؟ خو که زه ووایم چې I see 2 chickens، زه 2 چرګان وینم. صحیح ده؟ I see 2 chickens، نو ما بیا 2 chickens وی پلورل می استعمال کو، نو په دې ټایم کې بیا دا کاونټیبل دی ځکه چې په دې ټایم کې زه د چکن یعنی د فوډ د خوراک باره کې خبره نه کوم. فوډ خو uncountable دی. که زه کله ووایم چې I see 2 chickens، نو زه په دې ټایم کې بیا د 2 زناورو باره کې خبره کوم چې ما 2 چرګان ولیدله، زناور مې ولیدله. صحیح ده؟ او animals راځي بیا، نو animals خو ټول countable nouns دي، یعنی 2 چرګان، 2 پیشوګان، 2 سپي، 50 اسونه. صحیح ده؟ نو animals خو ټول countable nouns دي. نو دغه شانتي بیا دا countable noun هم کیدی شي او uncountable noun هم کیدی شي. صحیح ده؟ امید دی چې تاسو په دې باندې پوه شوي یې. ویډیو د نارمل نه لږه اوږده ده خو تاسو ته به په خپله پته لګېدلی چې دا ټاپک بغیر د ایکسپلینیشن نه کیږي. په 15 منټه کې دا ما نشو ایکسپلین کولی. صحیح ده؟ امید دی چې انشاءالله تاسو به د دې نه ډېر څه زده کړي. که چاته پکې اوس هم څه مشکلات وي نو تاسو مونږ ته په کمنټس کې لیکلی شئ. انشاءالله مونږ به کوشش کوو چې د هر کس له د هغه د مسلې جواب ورکو. صحیح ده؟ نو لایک او شیر د نه هیر نشي. انشاءالله پر را روان ټاپک کې به انشاءالله مونږ د پرو ناون سره حاضریږو. د پارټس اف سپیچ پرو ناون به انشاءالله مونږ پر را روان لیسن کې کوو. د هغې پورې ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.